دا د دوو وروڼو مزاحیه کهاني ده. د یوه نوم دی ادب، د بل نوم دی ستا څه کار. ویډیو وګورئ، ډېر خوند پر واخلئ. لکه چې شکویداته دواړه لګیاست خو خپلتوګانې کېږي زو ادبه ته ورمنډه که بازار له 1 کیلو ټماټر به راوړې ښه دی ورمنډه که ستا څه کار دی راځه زه تا په سکول کې داخل کړم دغه یې وځې نه وځې خپل سکول به وایه صحیح ده بابا راس کېله وخورو بیا مې سکول ته ځو ښه کیلې خورو بیا سکول ته ځو دا ساعت ته کښېنو ساعت ته بیا به خرڅ غر دې خوله ناوخته دی السلام علیکم مشرجي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته څنګه شکر الحمدلله ته څنګه یې مشرجي جوړ یې و خیر دی شکر دی خیر څنګه راغلی وې دغه زما زوی مې راوستی ما دا ستا په سکول کې به داخل کړم و خود داخله بیا کو ښه نو ستی د سکول څو فیس دی مشرجي زموږ د سکول فیس خو 2000 دی څه شرایط هم لري چش لري مشرجي شرایط یې دا دی که دا ستا زوی چیرې په میاشت کې د اعتباره بغیر 3 ورځې چټۍ وکړله برته یې موږ پسې درسته وکړ بل شرایط یې دا دی که چیرې دا ستا زوی په سکول کې جنجال وکړي د هلکانو سره یې پډې کولې یوه ورځ چانس ورکوو دویمه ورځ باید یې بیا کور ته درولمه یا زما ډېر ښه زوی دی په کلي کې نه د چا سره جنګ کوي نه د چا سره کار لري ډېر شریف هلک دی ښه نو چې شریف به دې داخله بیا کړو دا ستا د و زوی داخله که مشرجي داخله بیا کړو دا ستا د زوی نوم چیش دی ستا څه کار دی حاجي صاحب وم د زوی نوم دې راوښیه د زوی نوم دې لیکم وم ستا څه کار دی حاجي صاحب مزاق سه علاوه درته وایم دا ستا د زوی نوم چیش دی خو داخله یې نه ستا څه کار دی ومه ستیکر ادب نسته هغه تللی دی بازار له ټماټر راوړي No.